تاسو به په انټرنیټ یا یوټیوب کې د کشر خان په لوی خان د اړولو یا غټولو رنګارنګ اعلانونه لیدلی وي چې وایي په څو اونیو کې مو خپل اټومي وسله 3 انچه اوږده کړې. د دې کار په کولو سره به ستاسو په اټومي وسله کې د پام وړ اوږدوالی راشي. د دې نسخې په عملي کولو سره به ستاسو د اټومي وسلې د اوږدوالي ترڅنګ ډبلوالی هم زیات شي. که چیرته د نرانو د تناسلي آلې او د ښځو د سینو د غټولو په پار دا اعلانونه رښتیا وي، نو په راتلونکو کلونو کې به داسې یو نفوس رامنځته شي چې غټې سینې او اوږده قضیبونه به ولري، مګر په دې به نه پوهېږي چې څه پرې وکړي. د خلکو ترمنځ یوه داسې افسانه شته وایي څومره چې شی اوږد وي هغومره ښه وي. دوی ګمان کوي چې اوږدوالی د ډېر قوت، ډېر ځواک، ډېر نارینتوب او ډېر خوند نښه ده، مګر دا یوه ستره اشتباه ده. دا معلومه خبره ده چې اوږدوالی د ټولو ښځو او نرانو خوښیږي، هغه که د قد اوږدوالی وي او که د مد. د ښځو او نرانو علاقه له همدې معلومیږي چې موږ په انټرنیټ کې هره ورځ بار بار د دې زیوراتو د غټولو اعلانونه وینو. د یو درېدلي کشر خان منځنی اوږدوالی 14 سانتي دی. ځینې خلک وایي چې د یو انسان د کشر خان اوږدوالی د هغه د پوزې د اوږدوالي یا د هغه د پښې له اوږدوالي سره مساوي دی، مګر دا خبره په یاد وساتئ چې د کشر خان اوږدوالی هیڅکله د بدن له نورو غړو سره متناسب نه دی. راځئ چې په نړۍ کې مو د نورو موجوداتو له اسلحو څخه خبر کړم چې څومره دي او بیا یې له انسان سره پرتله کړو. د ګوریلا اسلحه 15 سانتي اوږدوالی لري، د خوګانو 45 سانتي دی، ځکه خو په اخلاقي لحاظ ډېر بد ځناور ګڼل کیږي، مګر د خنزیرانو بد اخلاقي د دوی د تناسلي آلې له اوږدوالي پورې اړه نه لري، دا ځکه چې د سمندري نهنګانو آله 3 متره اوږدوالی لري. د انسانانو په ثبت شوي تاریخ کې تر ټولو اوږده اسلحه 33 سانتي متره ده، مګر زه درته نه وایم چې دا کس څوک او چیرته و. د هغه کس په اړه معلومات تاسو خپله په دې چینل کې ولټوئ. د اوږدوالي مینه وال په ټوله نړۍ کې شته، له جاپان نه نیولې تر کارابین پورې د نړۍ ټول وګړي غواړي چې غټې غټې اټومي وسلې ولري. د مرکزي جاپان د کوماکی په ښار او د پخوانۍ شینټو په یوه قبیله کې هر کال د یوې میلې په ترڅ کې د لوی خان 2 متره اوږد موډل د ښېرازۍ په پار په لارو او کوڅو کې ګرځول کیږي، په داسې حال کې چې ښځې د لوی خان کوچني موډلونه له ځان سره ساتي له کوروالي څخه مخکې. هغه چپوي او په تندي پورې کوي ترڅو یې لمن زرغونه شي. د ویسټ انډیز د کرکټ یو لوبغاړي جول ګارنر ډېر اوږد قد درلود چې 2 متره او 15 سانتي ته رسېده. یوه ورځ د مرکې پر مهال یوې ښځینه ریپورټرې ترې وپوښتل چې آیا د کشر خان اوږدوالی هم د قد غوندې زیات دی که نه؟ ګارنر ورته ویل چې نه. که چیرته زما د قد اوږدوالی زما د کشر خان اوږدوالي سره متناسب وای، نو زما قد به اوس 10 متره وای. مطلب یې دا و چې که زه اوږد یم، کشر خان نظر زما قد ته ستا له تصور نه هم اوږد دی. که کشر خان څومره اوږد یا لنډ وي، خو د مشرانو دنده چې د ښځو حامله کول او د نسل زیاتول دي په ښه شکل ترسره کولی شي. په کاماسوترا کې چې د جنسیاتو یو پخوانی کتاب د نران نظر د دوی اټومي وسلو ته په 3 برخو ویشل شوي: سوی، غوی او اس. هغه نران چې د سوی په طبقه کې راځي له 14 سانتي مترو زیات اوږدوالی نه لري او منی خوږ خوند لري. هغه نران چې داسې کشر خان لري خاموشه طبیعت او ټیټ قد لري. غویغیني نران له 18 سانتي مترو څخه زیات اوږدوالی نه لري. د داسې کشر خان لرونکي نارینه پراخه تندي، غټې سترګې او غښتلی بدن لري او په بل کار کې ډېر تکړه وي. اسغیني نران بیا له 25 سانتي مترو زیات اوږدوالی لري. د دوی منی تروش خوند لري. د داسې کشر خان خاوندان لوړ قد لري، تنبل وي او په بل کار کې چندان خونده نه وي. په همدې کتاب کې ښځې هم د دوی د پیشاټه یو له نظره په 3 برخو ویشلي او ویلي دي چې تر ټولو غوره اړیکه هغه ده چې لوی خان د هغه له اړوند د پیشاټي سره یوځای شي. مګر حقیقت دا دی چې د ښځو پیشاټي داسې جوړښت لري چې د کشر او لوی خان له طبیعت سره ځان برابروي. که کشر خان لوی وي دا هم ژور کیږي، او که لنډ وي نو دا هم د هماغه مطابق تنګ پاتې کیږي. د جنسي اړیکې خوند په دې کې نه دی چې لوی خان څومره اوږد دی، بلکې په دې کې دی چې هغه څنګه کار وي. هغه سړی چې د خپلې ښځې غوښتنو ته پام کوي له هغه سړي څخه ډېر غوره دی چې غټه اسلحه لري خو په کارولو یې نه پوهېږي. زموږ هدف دا دی چې نران د دوی په شته فرصتونو کې د ښې اړیکې په خوند پکړو، نه دا چې هغوی په خپل خلقت پښیمانه کو او د دوی د وسلو د غټولو په اړه ورته دروغ خبرې وکړو. حقیقت دا دی چې اوږد او لنډ هیڅ کومه برتري او بهتري نه لري. د دې امکان شته چې اوږده وسله د کوروالي پر مهال د خوند پر ځای د ښځې د درد لامل شي. ښځه دې په دې باندې ځان قانع کړي چې له یوې دردونکې اړیکې څخه خوندوره اړیکه ډېره ښه ده او د خپل خاوند کوچنۍ وسلې ته د یو فرصت په سترګه وګوري. جنسیات ورزش نه دی چې ته پکې د اوږد او ټیټ یا زیات وزن او کم وزن فکر وکړي، بلکې دا یوه صمیمي اړیکه ده چې په خوند او احساساتو باندې بنا ده. نو فلهذا باید د بېځایه شیانو پر ځای د اړیکې په عاطفي برخه باندې تمرکز وشي.